مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایکونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر تاسو کولی شئ چې لایو خپرونې ته راسئ تېره ورځ په کندهار کې چې کوم وحشت شوی ده بیا هغه وحشت په باره کې زموږ دا نظر ده چې ګورئ دلته هغه مفتیان هغه چا چې د افغانستان د جهاد ته مردود ویلې دا جهاد غنده و بین الافغاني جګړه یې بلله نو په کندهار کې هغه وحشت هغه هم د هیولو نه ده هغه بسته کورنۍ چې تاسو شهادت ورسوه بیا د څېړنو امر که څوک څېړنې کړي دغلته هم ژورنالستانو خپل خیانت او خپل خیانت یې وکړه غدر یې وکړه نو دغسې خیانتونه چې روان وي نو اوس هغه مفتیان د بنګال مفتیان او د پلانکیزي او د سعودي او د دې دغه عکسونه هغوی ته ورولېږئ ورته ووایي چې راشئ دلته د بین الافغاني جګړې تر نامه لاندې دلته ماشومان شهادت رسېږي هغه ماشوم چې څوک یې هېروي او څوک هم د باندې پرده اچوي تاسو څنګه انسانان یاست یا په کور کې خپله بچي لرئ زنانه یې مو په کور کې شته سپین ږیري مو شته د کور اعضانو که دغسې څوک درته ټوک ټوک کړي دغسې یې خولې له خاورو ډکې کړي لکه په کندهار کې چې وشول نو بیا به یې تاسو عکس العمل څه شی وي فتواګانې مه خړوئ راشئ که د جهاد غیرت نه لرئ که د دې خاورې نه د دفاع غیرت نه لرئ نو دغه بې غیرتي خو مه کوئ چې تاسو د امریکایانو او د هغوی غلامانو او د هغوی مزدورانو تلابي کول په کوم منطق او په کوم استدلال باندې تاسو دا خبره کوئ دا جګړه بین الافغاني ده څنګه بین الافغاني جګړه ده دلته لا تر اوسه امریکایان شتون لري د هغوی روزل شوي سپي د بلیکواټر مزدوران لا شتون لري او تاسو جګړه بین الافغاني بولئ څه چې هغه د مصر د پوهنتون فارغ التحصیلان هغوی په د قندهار په وحشت باندې ولې خاموشه دي دغسې د افغانستان له 2000 نه تر اوسه پورې په زرګونه داسې پیښې شوي دي په زرګونو دغسې کورونه بمبار شوي ودونه بمبار شوي جوماتونه بمبار شوي منبرونه شهیدان شوي دي علما مو د زندان د تورو تنبو شاته اچول شي هغه چا چې د امریکایانو شتون په افغانستان کې نه زغمه اوس هم په زندانونو کې پراته دي او جګړه بیا بین الافغاني ده دا څنګه بین الافغاني جګړه ده دا جګړه به کله افغاني کېږي دا چې اوس جګړه بین الافغاني ده له دې نه مخکې کوم مولا کوم شیخ الحدیث کوم عالم کومې مدرسې د کوم هېواد علماو د امریکانو په خلاف د جهاد تایید کړی چې اوس دا جګړه بین الافغاني بولي را دي چې هغه علما دې را مخکې شي چې کوم د امریکانو په شتون کې دا جګړه روا بلله هغوی دې اوس ووایي چې دا ناروا ده چې د امریکانو په شتون کې تا جګړه روا نه ده بللې اوس تا ته کومه واقعه وشوله اوس ته د کومې خوا نه فتواګانې را خړوې جنایتکاران یاستئ جنایت مو کړی ده ظلم مو کړی وحشت مو کړی ده او د دغه جنایتونو یکایک باید له تاسو نه پوښتنه وشي نو موضوع من د کابل د ګوډاګۍ غلام او مزدور ادارې باندې ده قاري صاحب محترم تاسو راشئ لایف خپرونې ته او لایف کې موږ سره د ګډون لپاره مو لینک درته لیږلی ده تاسو ملګرو لایف خپرونه شیر کړئ ټول هر ملګری کولی شي چې د ادب په چوکاټ کې ولو که د طالبانو مخالف وي ولو که د موږ نظر بالکل هغه موږ سره مني نه افغانستان کې د روان جهاد مخالف وي د امریکانو د شتون موافق وي د ادب په چوکاټ کې کولی شي چې موږ سره سوال او جواب وکړي او دا چې تاسو له موضوع نه کوشش کوو یوځئ نو بیا موږ تاسو ته اجازه نه درکوو نو محترم قاري صاحب سعید خوستی هغه به لایف خپرونې ته راشي او موږ بهرنه پوښتنې هم لرو مخکې له دغې نه چې قاري صاحب راځي تاسو لایف خپرونه شیر کړئ طالبان ولې په افغانستان کې نه غواړي چې مذاکرات وکړي وجه څه ده په کومو دلایلو باندې او دلته ولې رسنیو مزدورو رسنیو
دې ته هوا ورکړې ده. تر پرونه پورې د طالبان ښودل چې دوی د قرآن او د حدیث په ځای د امریکا سره په شوي تړون باندې بافشاري کوي او دا اسلام نه ده او دا مسلماني نه ده او دا سل خبرې د نورې کولې. نن د هماغه د امریکا سره د شوي تړون مطابق مذاکرات د طالبانو سره مخ ته وړي. بیا په تاسو ټکه ولوېدله چې ته له قرآن او حدیث نه تېر شولې، که نه تېر نه بیا دې ولې دروغ ویلې، ولې رسنیو دا زهرجن تبلیغات کول. 3 میاشتې د دې مذاکراتي بهیر تېرېږي، ولې جګړې ته لابي کېږي، ولې نتیجې ته رسېږي نه، په کوم شي مو اختلاف ده، ولې په قطر کې مذاکرات کوئ نه چې اوس راځئ وایي افغانستان کې که نه د مذاکراتو له میز نه تېښته کوئ. د مذاکراتو له میز نه تېښته امریکایانو او د کابل ګوډاګۍ ادارې په تاوان او په زیان باندې ده. دا فکر مه کوئ چې دلته به د امریکایانو نیټه د مذاکراتو بهیر دا به وغځېږي او د افغانستان له مذاکراتو نه به هم د فلسطین مذاکرات شروع شي. نه، دلته 14 میاشتې ضرب الاجل امریکایانو ته ورکول شوی ده. هغوی باید د ژمنې مطابق د تړون مطابق د افغانستان نه په 14 میاشتو کې ووځي، کنې عواقب د امریکایانو دپاره خطرناک دي، ځکه دا هېواد زموږ ده، د دې هېواد مالکان موږ یو. موږ نه ورکوو اجازه امریکایانو ته چې له دې نه زیات پاتې شي. که چېرته پاتې کېږي، که د امریکا هر نظامي هر مشر د امریکایانو دلته د ناټو که سکاټ میلر وي او که جو بایډن وي او که جمعدین وي، موږ ته پروا نه کوي. موږ به خپل د ملک نه دفاع په خاطر خپل وسایلو نه بیرته لا کار کېږو. نو محترم قاري صاحب سعید خوستی راغلی د سټوډیو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایف خپرونه ته بخیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب محترم، تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او د نوي سټوډیو مبارکي هم درته وایم. موضوع مو دا ده چې د افغان ولس لپاره د باور وړ ده دا موضوع ده. او پوښتنه مو تاسو نه دا ده قاري صاحب چې طالبان ولې په افغانستان کې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، ولې دلته مذاکرات نه کوي؟ وجه یې څه ده چې قطر هېواد یا بل هېواد طالبانو ځانګړی کړی ده؟ نو اواز مو لږ لږ کټ کټ کېږي، که لږ مو دا لوکیشن بدل کړي انشاءالله اواز به مو صحیح شي. قاري صاحب اواز مو کټ کټ کېږي. اوس هم مشکل ستا پکې. شاهین صاحب اواز یې تاسو صحیح ده؟ اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو. نو مبین صاحب د دې سوال په جواب کې چې اسلامي امارت ولې په د هیواد په داخل کې مذاکرات نه کوي، دا سوال دا څو ورځې ښکته پورته کېږي. پرونه که تاسو یاد شي، پرونه بله ورځ دغه موضوع حمدالله محب راپورته کړه. بیا د حمدالله محب نه وروسته نن بیا غني هم د خبرې ته هوا ورکړې وه، او بیا د غني نه وروسته دا د دوی چې کومې کرایه شوي رسنۍ دي غاگم خراب دی. اوس وغږیږي قاري صاحب، غاګم لږ خراب دی. تاسو غږیږئ؟ او مخکې مو اواز ډېر برابر و قاري صاحب محترم. ادامه ورکړئ تاسو. اوس هم کټ کټ کېږي. مخکې یو څو خبرې مو ډېر واضحه راغله. ملګرو لایف خپرونه د سره شیر کړئ. قاري
صاحب انټرنیټ ستونزه ده، انشاءالله حل به شي، لږ زره چې لوکیشن بدل کړي. تاسو ته زه بلنه نشم درکولی، تاسو کولی شئ چې د لینک له لارې دلته موږ ته سټوډیو ته راشئ. نو بره د تاسو سکرین د موبایل سکرین چې ووهئ دلته تاسو ته په انګلیسي باندې لیکل راځي، نو هغه کېکاږئ، د آی ډي پاسورډ درنه غواړي، خو زه به هغه ترېنه لرې کړم. تاسو ساده کولی شئ چې سټوډیو ته راشئ. ستونزه مو قاري صاحب محترم په هغه کې شته، زه به یا ورته تاسو قطع کړم، دوباره به مو بیا راجي کړم، نو انشاءالله دا ستونزه به حل شي. زه تاسو سټوډیو نه کټ کوم، بیا دوباره راشئ. لایف خپرونه سره شیر کړئ ملګرو. شاهین لینک ما ورکړی ده، شاهین صاحب اورې؟ زه درلېږم واتساپ کې. تاسو لایف خپرونه سره شیر کړئ. اوس دا ګرین ته بیا پسې وګورم. That's Elias Fan. قاری صاحب مبارکه مهرباني وکړئ. بخیر راغلی. خیر مو په نصیب شه. اوس مې اواز صحیح ده؟ بالکل اواز هم سم دی قاری صاحب. اوس مې غږ صحیح ده مبین صاحب؟ بالکل نو ګوره اسلامي امارت د هیواد په داخل کې مذاکرات ولې نه کوي؟ د دې لپاره زه یو لنډ یو څو خبرې کوم. یو قاری صاحب محترم، دغه ستونزه چې اواز مو کټ کټ کېږي، متاسفانه برداشت نسو کولی، ډېر کټ کټ کېږي، نه پوهېږم. ملګرو لایف خپرونه شیر کړئ، لینک مو اچولی، تاسو کولی شئ د لینک له لارې سټوډیو ته راشئ او موږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړئ. تاسو کولی شئ چې لایف خپرونې ته راشئ او موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د لایف موضوع ده طالبان د کابل ګوډاګۍ مزدوره بلواک او بېواکه اداره د دې حیثیت او صلاحیت لري چې له هغوی سره په افغانستان کې مذاکراتو بهیر مخته لاړ شي، او ولې طالبان د افغانستان په ځای په درېیم هېواد باندې ډېره بافشاري کوي. لایف خپرونه درسره شیر کړئ. قاري صاحب محترم به بیا راشي، کوشش کوو چې رای ولري، د انټرنېټ ستونزه یې حل شي. نو انشاءالله العزیز نه د واتساپ له لارې خو دا نه کېږي. شاهین صاحب محترم، تاسو بره سټوډیو ته راشئ تر څو پورې چې ملګري ځان سره راواخلو. بالکل جنرال صاحب مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو دوستانو، الله وکړي چې جوړ او خوشحاله اوسئ. خپل ته مهرباني وکړئ. قاري صاحب محترم مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. وعلیکم. اواز مو صحیح ده، بیخي صحیح ده قاري صاحب. د دې پوښتنې ځواب چې اسلامي امارت د هیواد په داخل کې ولې مذاکرات نه کوي، زه د دې پوښتنې لنډ ځواب وایم په یو څو برخو. اوله خبره خو دا ده چې د کابل ادارې باندې باور شتون نه لري. د کابل اداره دا هغه اداره ده، دلته راټول شوي ټول هغه خلک دي چې هغوی
دلته وحشي اشغالګرو عسکرو ته د قضایي مسؤلیت ورکړی و. دا هغه خلک دي چې دې خلکو انګریزانو ته د شپنیو چاپو بمبارونو وحشتونو قانوني جواز ورکړی و په لاس کې. یو څوک چې دومره پوست وي، یو څوک چې دومره خاین او غلام وي، هغې باندې کله باور هر وحشت بندیانو بریل وکوي. یعنې تاسو معلومه وي اسلامي امارت خبرداری او خارجي جهاتونه بندیان کاستر مشرونو کې په الیکشن بریل وکوي. شپږم بلاک د اسلامي امارت جاهلین ډېر اخلي او الیکشن بریل وکوي. زموږ ملتین د سولې دشمنان دي. مبين صبري قريص المبارك غاقم خراب دي يعني خودكي بنا موضوع نفس لك زي كبيام تبيبار غاق مبيع شديرا وسلام وكرا لخو غاق بهم متاسف على سينا ده قاری صاحب خو قاطع سو شاهین صاحب تر اوسه د قاری صاحب د انټرنیټ ستونزه حل کیږي ورو به مونږه کسان راواخلو. نصرت غنی او ثنای نصرت افغان، سلام علیکم. علیکم سلام مبین صاحب محترم، تاسو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مبین صاحب محترم یو ډېره کوچنۍ پوښتنه لرم، ډېرې خبرې نه کړم. پوښتنه که چېرته د سره نوټ کړې او قاري صاحب راسي بیا جواب راته راکړي. مهرباني. پوښتنه دا ده مبین صاحب محترم، یو څو ورځې مخکې یو ویډیو ما ولیدله، ذاکر نایک وایي who created the Taliban. فقط دغه جواب غواړم. نو ته ماته زه خو انګریز نه یم، زه پښتون یم، په پښتو کې راته وایي زه ګوره وایي who created the Taliban، چا جوړ کړل طالبان، د کوم مقصد لپاره، د څه په خاطر. صرف دغه جواب له قاري صاحب څخه غواړم. اجازه مبین صاحب اول خو به زه دا ځواب تقریبا تر اندازې پورې حال د هر افغان دا هغه کریټ بریټ څه شی طالبان سره کوم هغه وایي ګوره نانای ملنګ یې ودکه وایي who created the Taliban، چا جوړ کړل طالبان، چا منځ ته راوړل، چا خلق کړل طالبان، چا جوړ کړ دا ګروه، چا منځ ته راوړل. راسن اشاره کوي بوش ته، راسن اشاره کوي پاکستان ته، راسن اشاره کوي امریکا ته، د دوه قطبونو جنگ ته اشاره کوي لکه روس او امریکا، د دې دوه قطبونو جنگ ته اشاره کوي. اول راځه چې دا پښتنو کوی دا د چا چې تا نوم اخته ذاکر نایک دا څوک ده، د کوم ځای ده، د کوم هیواد ده، مسلمان ده، هندو ده. ګوره هغه موږ څه کوو، یو دنیا عالم ده، یو پوښتنه یې کړې ده، دې پوښتنې ځواب باید ورکړل شي. نو دا څنګه دنیا نایک طالب ما ذکر ما تشویش په نایک د مسلمان په نوم کې نایک څه کوي؟ ګوره اول دغه نایک په هکله باید څېړنه وشي، دا نایک څه شته وایي، ذاکر څه شته وایي. ګوره دا خپله یو مسلمانه کلمه ده، یو اسلامي کلمه ده. ګوره یو اسلامي ډکشنري باید په دې یو اسلامي قاموس او اسلامي ډکشنري ورپسې باید چک کړو. صحیح شو. البته ذاکر نایک موږ نه پېژنو، اول باید هغه وپېژنو، هغه نه وروسته بیا د هغه په خبرو باندې څېړنه وکړو. ګوره د افغانستان نړۍ ستر عالم ده چې ډېر مجلسونه کوي، په هر مجلس کې، په هر بیانیه کې 5-6 نفره 10 نفره مسلماني ته راډاوت کوي، اسلام ته راډاوت کوي، هغوی مسلمانان کېږي د ده په وینا باندې، د ده په احساساتو باندې بنا ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ ده او ټوله نړۍ د یو دیني عالم په توګه باندې قبلوي. صرف دا یې وویل چې کوم هیواد پورې تړاو لري؟ هندوستان. صحیح. هغه د اول په هندوستان کې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کړي،
هغه نه وروسته به بیا مونږ د هغه په خبرو باندې باور ګوره دغه مبارزه مسالمت آمیزه ده دغه مبارزه مسالمت آمیزه او وروره ذاکر نایک د اول په هندوستان کې د مسلمانانو حقوق ترلاسه کړي هغه د نرسي ودرېږه لږ صبر وکړه هغه د نرسي د بابري جومات پوښتنه دې وکړي هغه د نرسي په پنجاب ایالت د هندوستان کې د 4,000 مسلمانانو د قاتل مودي پوښتنه وکړي هغه د نرسي هلته د غویي غوښه وخوري خالي د غویي حلاله غوښه هغه نسي خوړلی داسې خلک د ما په ملک کې څه کار لري مونږ په میړانه په نره باندې له امریکانو نه ازادي واخیسته 52 هېوادونه مو مات کړه ذاکر نایک له هندوانو نه خپل چا چې جوړ کړي د ذاکر نایک 4 چنده 10 چنده د افغانستان د مسلمانانو آبادي ده د هندوستان هغوی د خپل ازادي واخلي زما په ملک هیڅ چاته زه د مداخلې اجازه نه ورکوم ذاکر نایک که نر وای زه به امریکانو ته یوازې نه وای پرېښی 1 میلیارد مسلمانان دي د مونږ ورونو د مونږ بچیانو د واه معتصمات چغې والې زنانو مو د واه معتصمات چغې والې هلته ذاکر نایک چېرته و هلته د نړۍ مسلمانان چېرته و هلته عرب شیخان چېرته و هلته د مکې او د مدینې امامان چېرته و چې اوس ذاکر نایک راځي د ما د هېواد په چارو کې لاسوهنه کوي اوس چې امریکان مونږ مات کړل لکه بنګړیو باندې ذاکر نایک د خپل ازادي له هندوانو نه واخلي پوه شئ هر هغه څوک دی خو د پنجاب منبر ګوره هغه څوک په افغانستان کې د مداخلې او د فتوا حق لري چې اول هغه د امریکانو په خلاف د ورکړې فتوا رامخکې کړي چې ما د امریکانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړې ده نر باندې د راشي لبیک مونږ به بیا د هغه په خولې باندې اعتماد وکړو مونږ به ووایو چې ده خو د امریکانو په خلاف فتوا ورکړې وخت چې یو سړی دومره نر نه ده چې د امریکانو په خلاف سړو کړي هغه بیا راجي کېږي طالب چا رامنځته که زه درته وایم زه طالب د هزارګانو وحشتونو طالب د هغه خلکو وحشتونو چې د افغان پیغلو نه یې سینې پرې کولې طالب هغه وحشتونو رامنځته کړه چې میخ کوبیدن یې کوه رقص مرده خو له هغو نه خو متر تاسې وکړل وروره غونډې ګور لاره تاسو نو خو ته خو لږ صبر وکړه په هر کیلومتر کې مو پاټکونه اچولي ویشلی په جزیرو تقسیم افغانستان طالبان ورته واحد افغانستان که هغه خلک چې له خلکو نه یې څرمنې ویستلې رقص مرده یې کو طالبانو تر کولاب او تر ماسکو پورې درته وزغلول دا خبرې غلطې دي قربان دې شمه ولې حقایق نه درکوئ اوس هم د کابل د ګوډاګۍ ادارې د CIA او د بلیک واټر د جاسوسانو خیانت او جفا وه چې طالب دومره اوج ته ورسېده طالب نن نړیوال شو طالب نن ډرون تیارو ته لاسرسی پیدا کوان قریب به انشاءالله د B-52 د افشانزه درته پیدا کړي ودرېږه اوس هم مونږ د چا فتواګانو ته ضرورت نه لرو په سنګر کې مو علما ناست دي شیوخ ناست دي الحمدلله د دین تشریح تر ذاکر نایک ماته ښه کولی شي ذاکر نایک د له خپلې غاړې نه نیکټایي کته کړي له خپلې غاړې د نیکټایي کته کړي د مونږ علما الحمدلله اوس هم په سنت او په شریعت برابر ټوپک په لاس په سنګر کې ناست ده زه څه کوم د بل چا علما زه څه کوم د هندوستان یو ملا نه یې غواړم بیا مسالمت آمیزه د هغه مرۍ چاړه د ما مرۍ ته رسېدلې زه مسالمت آمیزه هغه د بابري جومات په جای مندر جوړوي زه مسالمت آمیزه هغه په زرګونو مسالمت آمیزه مونږ ګوره هندوان نه یو مونږ بنګالیان نه یو مونږ افغانان یو والله د کټپي شوار په سوک اخلو هېڅ ضرورت دې ته نه لرو چې څوک دې مونږ د هېواد په چارو کې لاسوهنه وکړي فتواګانې دې ورکړي هغه که د هر ځای عالم او د هر ځای ملا وي هېڅ چا ته مونږ ضرورت نه لرو مونږ علما لرو شیخ الحدیثان لرو تفاسیر یې لیکلي دي هیڅ ضرورت نه لرم زه د هغه عالم فتوا غواړم چې په سنګر کې د امریکانو د کابل د ګوډاګۍ ادارې په خلاف باندې اسلحه راجګه کړې زه یې ذاکر نایک پېژنم نه اصلا غواړم نه چې ویې پېژنم که ښه خبره کوي که بده خبره کوي مسالمت آمیز چې پکې شو سلیم ټوپک اخیسته بچي وژني ذاکر نایک د مسالمت آمیز تبلیغ کوي وخت راکوي وخت درکوم نو خو ته چرنګیات وایې که نه لیونی ته داسې څوک په ما پېژنې چې اصلا هغه
وجود نه لري، تښتېدلی دی له خپل هېواد نه. ګوره ولې داسې کوئ؟ ما ته وخت راکړه. اورې؟ اورم. ګوره یوه دقیقه، اوس ما ته ګوره. ته ذاکر نایک نه منې، ذاکر نایک یعنې نه منې چې د هېڅ تعلیم نه ده، هېڅ شخصیت نه ده، هېڅ څوک نه. د افغانستان په باره کې مداخله د چا نه منم، څنګه چې د روسانو اشغال نه منم، همداسې د افغانستان په وړاندې مداخله نه کوي. مداخله نه که نه بد کوي، چټي لګیا ده چې هغه وایي امریکا په اسلامي اصولو کې مداخله هېڅ اصول هغه ما مه بندوئ، ما مایک مه بندوئ. بابري جومات پوښتنه نه کوي. ولې خو ګوره دی که د بابري جومات پوښتنه نه کوي، مبین صاحب محترمه، هغه څوک چې له پاکستانه فتوا د جنګ ورکوي د مندر پوښتنه ولې نه کوي؟ په پنجاب کې د مندر پوښتنه ولې نه کوي؟ په پنجاب کې مندر جوړېږي، په اسلام آباد کې مندر جوړېږي، دغه پوښتنه ولې نه کوي؟ هېڅ ضرورت نه لرم چې زه د چا په چارو کې مداخله وکړم. هلته ما 4 چنده مسلمانان پراته دي، پوښتنه دې وکړي. خو تاسو ته خو فتوا همغه درکوي وروره، که تاسو ته فتوا همغه عالم راکوي وروره، راځي امریکان د کور ته ننوځي، خور دي مور یې بچي دي په شهادت رسوي. دا د قندار ظلم او وحشت ته خدای ولې پرې سترګې دا څه فتوا ته ضرورت لري؟ امریکایي دي ما په کور راغلی، زما بچي وژني، زما ناموس ته په چپه سترګه ګوري. دلته زه د ذاکر نایک فتوا واخلم او که خپله مه کوه د خلکو له بامه څخه جنګ مه کوه، د خلکو له بامه ما مه وروره چا جنګ کړی؟ امریکان دي ما کور ته راغلي دي. امریکان څه حق لري چې د ما هېواد ته راغلي دي؟ ولې سترګې پټوئ؟ دا حق ولې ورکوئ چاته چې سترګې امریکان دي په کور د راغلي، په هېواد د راغلي دي، بې تلاشي دي انګړ ته راکوزېږي. لږ انسانیت زده کوي، لږ غیرت پیدا کوي ځان کې. که د جهاد غیرت نه لرې، دغه بې ناموسي خو مه کوه چې خپل د اتلانو سرښندنې بل چاته منسوبوي. مونږ څه د ساوت افریقا او د ویسټ انډیز مسلمانان نه یو، مونږ د برما مسلمانان نه یو. چې زما بچي دې وژني زه به ورته ګورم، جومات دې شهیدوي زه به ورته ګورم، قرآن دې په ډب سورایي کوي مونږ به ورته ګورو. څه ده چې زه مسالمت آمیزه لکه ذاکر نایک دې له ما نه غیرت زده کړي، زه له ذاکر نایک نه غیرت نه زده کوم. راجګ دې چې خپله وینه دې توی کړي. دا 4,000 مسلمانان چې په هندوستان کې شهیدان کړل، دغري کسات لاس کړی وي، 8,000 هندوان خو به یې وژلي وو که نه؟ بابري جومات باندې مندر جوړېږي. ذاکر نایک دا ویل بس تاسو ته همدغه پیدا شي. ذاکر نایک د خپل نیکټایي د چې اوقاف صاحب سلامونه احترامات